د لومړي وزیر نریندر مودي د 2021م کال مې د میاشتې من کی بات یا د زړه خبره د دې پښتو متن تاسو ته حکمت الله نوري وړاندې کوي. زما ګرانو هیوادوالو نمسکار. موږ ګورو چې څنګه هیواد د خپل ټول ځواک سره د کووډ-19 په وړاندې مبارزه کوي. دا په تیرو سلو کلونو کې تر ټولو ستره وبا ده او د دې وبا په دوران کې هندوستان د ډېری طبعي ناورینونو سره هم مخ شوی دی. په عین وخت کې امفان طوفان او نسارک طوفان رامنځته شول. په ډېری ایالتونو کې سیلابونه راغلل، ډېری کوچنۍ او لوی زلزلې او ځمکې ښویدنې رامنځته شوې. په دې وروستیو کې په تیرو 10 ورځو کې هیواد د 2 لویو طوفانونو سره مخ شو. په لویدیځ سمندر غاړه کې ټاکټي طوفان او په ختیځه سمندر غاړه کې یاس طوفان رامنځته شو. د دواړو طوفانونو یو شمېر ایالتونه اغیزمن کړل. هیواد او هیوادوالو له دې طوفان سره په ټول ځواک سره مبارزه وکړه او د لږ تر لږه مړینې شاهد وو. تیرې تجربې وښوده چې د تیرو وختونو په پرتله موږ د دې وړ یو چې په داسې حالاتو کې د ډیرو خلکو ژوند خوندي کړو. په دې غیر معمولی ناوړه شرایطو کې د ټولو هغو ایالتونو خلکو خپله زړورتیا ښودلې چې طوفان اغیزمن کړل. دوی په خورا ډیر صبر او ډیسپلین سره د ناورین دغو شیبو سره مبارزه وکړه. زه غواړم چې دوی ټول په ډیر درناوي سره وستایم. هغه خلک چې د ژغورنې او مرستې کارونو رهبري یې کوله تر یادولو ډیر د ستاینې وړ دي. زه دوی ټول ستایم. مرکز ایالتي حکومتونه او ځایي ادارې د دې ناورین سره د مبارزې لپاره سره یو ځای شولې. زه د هغو ټولو خلکو په غم کې ځان شریک بولم چې خپل نږدې کسان او عزیزان یې له لاسه ورکړل. راځئ چې ټول په کلکه د هغو ترڅنګ ودرېږو څوک چې د دغې ناورین ځپلي دي. زما ګرانو هیوادوالو، که ننګونه هر څومره لویه وي، هندوستان یې پر وړاندې بریالی کیږي. ډله ځواک او زموږ د خدمت روحیه تل هیواد د هر طوفان په منځ کې ژغورلی. موږ په تیرو وختونو کې ولیدل چې څنګه زموږ ډاکټرانو، نرسانو او د لومړۍ لیکې جنګیالیو د خپل ځان په اړه فکر کولو پرته شپه ورځ زیار کاږلو او پرله پسې خپلو کارونو ته دوام ورکړ. د دې ټولو په منځ کې په رښتیا هم چې داسې خلک شتون لري چې د کورونا د 2مې څپې په وړاندې مبارزه کې یې لوی رول لوبولی دی. د من کی بات ډیر شمېر اوریدونکو په نمو اپ او د لیکونو له لارې له ما څخه غوښتي چې د دغو مبارزینو یادونه وکړم. ملګرو، کله چې 2مه څپه راغله د اکسیجن غوښتنه په ناڅاپي ډول زیاته شوه. دا خورا لویه ننګونه وه. د هیواد لرې پرتو سیمو ته د طبي اکسیجن لیږدول واقعا یو لوی کار و. که چیرې د اکسیجن ټانکر ګړندی حرکت وکړي، لږه خطا کولی شي د لوی چاودنې خطر لامل شي. د اکسیجن تولید کوونکي ډیری کارځایونه د هیواد ختیځو سیمو کې موقعیت لري. د هیواد نور ایالتونو ته د اکسیجن لیږدول ډیری ورځو ته اړتیا لري. د دې ننګونې سره په مبارزه کې هیواد سره د اکسیجن ټانکر چلوونکو، د اکسیجن ایکسپریس او هوایي ځواک پیلوټانو لخوا مرسته ترسره شوه. ډیری داسو خلکو د مبارزې په ډګر کې کار وکړو چې د سلګونو زرو خلکو ژوند یې خوندي کړ. نن ورځ موږ سره په من کی بات کې همداسې یو کس ګډون کړی. شریمان دنیش اپاډیا جی د اتر پردیش د جیپور اوسیدونکی دی. ښاغلی مودي: دنیش صاحب نمسکار. ښاغلی دنیش اپاډیا: پرانم لومړی وزیر. ښاغلی مودي: له هر څه د مخه زه غواړم چې تاسو د خپل ځان په اړه موږ ته یو څه ووایاست. ښاغلی دنیش: مشره، زما نوم دنیش بابولنات اپاډیا دی. د جیپور ولسوالۍ د حسنپور کلي اوسیدونکی یم. ښاغلی مودي: ته د اتر پردیش یې؟ ښاغلی دنیش: هو مشره. ښاغلی مودي: ښه، ډیر ښه. ښاغلی دنیش: او ښاغلیه، زه یو زوی لرم، 2 لورانې، ښځه، مور او پلار. ښاغلی مودي: او ته څه دنده لرې؟ ښاغلی دنیش: مشره، زه د اوبلن اکسیجن ټانکر چلوم. ښاغلی مودي: آیا ماشومان دې له خپلو زده کړو سره ښه پر مخ ځي؟ ښاغلی دنیش: هو مشره، 2 لورانې او زوی مې زده کړې کوي. ښاغلی مودي: آیا د دوی آنلاین زده کړې ښې پر مخ ځي؟ ښاغلی دنیش: هو ښاغلیه، دوی په ښه توګه خپلې زده کړې کوي. اوس مهال زما 2 لورانې آنلاین زده کړې کوي او له 15 تر 17 کلونو به کیږي چې زه د اکسیجن ټانکر چلوم. ښاغلی مودي: سمه ده، تاسو د 15 تر 17 کلونو لپاره اکسیجن لیږدوئ. بیا تاسو یوازې د ټانکر چلوونکی نه یاست، بلکې تاسو د لکونو خلکو ژوند خوندي کولو کې بوخت یاست. ښاغلی دنیش: مشره، زموږ د کار بڼه همداسې ده. زموږ د اکسیجن ټانکرونو شرکت آینوکس هم موږ ته ښه پاملرنه کوي او هر چیرې چې موږ اکسیجن رسوو دا موږ ته ډیره خوښي رابخي. ښاغلی مودي: مګر د دې کورونا په جریان کې ستاسو مسؤلیتونه خورا ډیر شوي؟ ښاغلی دنیش: هو ښاغلیه، ډیر شوي دي. ښاغلی مودي:
کله چې تاسو د خپل ټانکر چلولو څوکۍ کې یاست نو څه فکرونه مو ذهن کې راځي؟ د تیرو وختونو په پرتله کومه نوې تجربه؟ باید ډیر فشار وي، د کورنۍ په اړه اندېښنې، د کورونا فضا، د خلکو فشارونه، غوښتنې، څه چې باید ټول یو ځای پیښ شي. ښاغلی دنیش: ښاغلیه، دا موږ نه ځوروي. زموږ لپاره یوازې دا اړینه ده چې خپله دنده ترسره کړو. که په وخت اکسیجن رسیدل د یو چا ژوند ژغوري، دا زموږ لپاره د لوی ویاړ خبره ده. ښاغلی مودي: تاسو خپل احساسات ډیر ښه بیانوئ. ښه، موږ ته ووایاست نن ورځ د دې پراخه پیښو په جریان کې چې خلک ستاسو د کار اهمیت په پام کې نیسي، په کوم چې شاید دوی د مخه نه پوهېدل. آیا دا ستاسو او ستاسو کار ته کتلو په لاره کې د بدلون لامل شوی؟ ښاغلی دنیش: هو ښاغلیه، د مخه زموږ په څیر اکسیجن چلوونکي به په ټرافیکي ګڼو ګوڼو کې درول کېدل، یو ځای یا بل ځای کې به نیول شوي وو. مګر په اوسني وخت کې ادارې موږ سره ډیره مرسته کړې او هر چیرې چې ځو موږ دننه د لیوالتیا احساس کوو. غواړو څومره ژر چې موږ وکولی شو د خلکو ژوند خوندي کړو. که چا خواړه پر وخت خوړلي وي یا نه، یا د کومې بلې ستونزې سره مخ وي، خو کله چې موږ د ټانکر سره روغتون ته ورسیږو، موږ هلته د روغتون خلک وینو چې پر مخ یې مسکا خوره شي. دا هغه خلک وي چې د کورنۍ غړي یې بستر وي. ښاغلی مودي: سمه ده، د دوی مسکا د بریا ښکارندویي ده. ښاغلی دنیش: هو مشره، ځینې یې مسکا ښیي، ځینې نور یې ګوتې پورته کوي. دا موږ ته ډیر اطمینان راکوي. موږ باید په ژوند کې یو ښه عمل ترسره کړی وي چې د داسې خدمت وړاندې کولو فرصت مو ترلاسه کړی. ښاغلی مودي: په دې سره ستاسو ټوله ستړیا باید ورکه شي. ښاغلی دنیش: هو ښاغلیه، همداسې ده. ښاغلی مودي: نو کله چې تاسو کور ته راځئ، آیا خپلو ماشومانو ته یې په اړه وایئ؟ ښاغلی دنیش: نه صاحب، زما ماشومان په کلي کې اوسیږي. زه دلته د موټر چلوونکي په توګه په آینکس شرکت کې یم. زه له 8 یا 9 میاشتو وروسته کور ته ځم. ښاغلی مودي: نو په دې وختونو کې به تاسو له خپلو ماشومانو سره هرومرو په ټلیفون خبرې کوئ. ښاغلی دنیش: هو ښاغلیه، په منظم ډول. ښاغلی مودي: بیا دوی باید احساس وکړي چې د دوی پلار باید د دې ټولو په منځ کې ځان ته پاملرنه وکړي. ښاغلی دنیش: ښاغلیه، دوی وایي پلاره کار وکړئ، مګر د خپل خوندیتوب په پام کې نیولو سره یې ترسره کړئ، او موږ د خوندیتوب سره کار کوو. آینکس موږ سره ډیره مرسته کوي. ښاغلی مودي: ښه دنیش صاحب، ما ستاسو د خبرو په اورېدو سره په رښتیا چې ښه احساس وکړ، او حتی هیوادوال به پوه شوي وي چې خلک د کورونا په وړاندې په دې مبارزه کې څنګه کار کوي. د 9 میاشتو لپاره تاسو د خپلو ماشومانو او کورنۍ سره نه ګورئ، یوازې د دې لپاره چې د خلکو ژوند خوندي کړئ. کله چې هیوادوال دا اوري، هغوی به د ویاړ احساس وکړي چې موږ به جګړه ګټو، ځکه چې د دنیش اپاډیاجي په څیر سلګونه زره خلک دا زغمي او له هیڅ هڅې مخ نه اړوي. ښاغلی دنیش: ښاغلیه، یوه ورځ نه یوه ورځ به موږ هرومرو کورونا ماتوو. ښاغلی مودي: ښه دنیش صاحب، ستاسو احساس د هیواد ځواک دی. ډیره مننه دنیش صاحب، او مهرباني وکړئ خپلو ماشومانو ته زما سلامونه ورسوئ. ښاغلی دنیش: سمه ده مشره، پرانم. ښاغلی مودي: مننه. ملګرو، دا رښتیا ده لکه څنګه چې دنیش صاحب یادونه وکړه، کله چې ټانکر چلوونکي د اکسیجن سره روغتون ته رسیږي، نو هغه ته د خدای لخوا رالېږل شوي فرښتې په توګه کتل کیږي. موږ په دې مسلو کې د مسؤلیت په څرنګوالي پوهېدلی شو. ملګرو، د اکسیجن ترانسپورت اسانولو لپاره د ننګونو په دې شیبو کې د هند ریل پټلۍ هم په دې کې د ونډه اخیستلو لپاره مخ په وړاندې راغلې. د اکسیجن ایکسپریس او د اکسیجن ریلګاړو د اکسیجن لوی مقدار د هیواد ټولو کونجونو ته لیږدولی دی. د سړک په اوږدو کې د اکسیجن ټانکرونو څخه ډیر ګړندی سفر کوي. میندې او خویندې به په دې سره وویاړي چې د اکسیجن ایکسپریس یوه برخه په بشپړ ډول د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي. د هیواد هره میرمن به په دې سره د ویاړ احساس وکړي. یوازې ده نه، هر هندی به د ویاړ احساس وکړي. د اکسیجن ایکسپریس یوه چلوونکې شریشا گجنی مانن من کی بات ته رابللې. ښاغلی مودي: آغلی شریشا، نمسته. شریشا: نمسته ښاغلیه، څنګه یې؟ ښاغلی مودي: زه ډیر ښه یم شریشا جی. ما اورېدلی چې تاسو د اورګاډي چلوونکي په توګه کار کوئ، او ما ته ویل شوي چې ستاسو د میرمنو ټول ټیم د اکسیجن ایکسپریس پر مخ وړي. شریشا جی، تاسو په زړه پورې کار کوئ. د کورونا وبا په جریان کې ستاسو په څیر ډیری میرمنې مبارزې ته راوړاندې شوي دي، او هیواد ته یې د کورونا سره مبارزه کې ځواک ورکړی. تاسو هم د ښځینه ځواک خورا لوی مثال یاست، مګر هیوادوال به غواړي چې پوه شي. زه هم غواړم پوه شم چې تاسو دا انګیزه له کوم ځایه ترلاسه کوئ. آغلې شریشا:
صاحب زما لپاره زما هڅونکی زما پلار او مور دی. زما پلار یو دولتي کارمند دی. په حقیقت کې زه 2 مشرې خویندې لرم. موږ 3 غړي یو، یوازې میرمنې. خو زما پلار موږ کار کولو ته هڅوي. زما مشره خور په بانک کې دولتي دنده پر مخ وړي او زه په اورګاډي کې دنده لرم. زما مور او پلار ډیر هڅونکي دي. ښاغلی مودي: ښه اغلی شریشه، تاسو د عادي ورځو په اوږدو کې د اورګاډي خدماتو کې کار کړی دی. تاسو په منظم ډول ټرینونه چلولي، مګر د اکسیجن لپاره خورا دومره ډیرې غوښتنې سره د اورګاډي خدماتو مخ ته وړل به یو دروند مسؤلیت وي. د نورو توکو لیږد یوه بیله مسله ده، خو د اکسیجن لیږد خورا حساس کار دی. تاسو څه تجربه ترلاسه کړه؟ اغلی شریشه: زه د دې کار په کولو سره خوشحاله وم. د اکسیجن ځانګړي وخت په جریان کې ما د خوندیتوب له پلوه هر څه په پام کې ونیول. د هند ریل پټلۍ اداره هم زموږ ملاتړې وه. ما ته د دې اکسیجن چلول لپاره شنه کرښه راکړل شوې وه. ما په دې اورګاډي سره په 1.5 ساعت کې 125 کیلومتره لاره ووهله. ریل لارو دا دروند مسؤلیت په غاړه واخیست. ما هم مسؤلیت په غاړه واخیست. ښاغلیه. ښاغلی مودي: ډیر ښه اغلی شریشه، زه تاسو ته ډیره مبارکي وایم او خپل ځانګړي پرانم یعنی سلامونه ستاسو پلار او مور ته وایم چې دوی خپلې 3 لورانې خورا ډیرې هڅوي او دوی یې تر دې ځایه رسولي دي. ډیره مننه اغلی شریشه. اغلی شریشه: ډیره مننه ښاغلیه. زه ستاسو برکتونو ته اړتیا لرم. ښاغلی مودي: د لوی څښتن برکتونه دې له تا سره وي. د مور او پلار برکتونه دې له تا سره وي. مننه اغلی شریشه. مننه ښاغلیه. ملګرو، همدا اوس مو د شریشه خبرې اورېدلې. د هغې تجربې موږ ته الهام رابخي. موږ احساساتي کوي هم. په حقیقت کې دا جګړه دومره لویه ده چې د هېواد ریل لارې د 3 واړو لارو، اوبو، ځمکې او هوا له لارې کار کوي. له یوې خوا خالي ټانکرونه د هوایي ځواکونو الوتکو لخوا د اکسیجن فابریکو ته وړل کیږي. له بلې خوا د اکسیجن نویو فابریکو د جوړولو کار هم د بشپړېدو په حال کې دی. سره له دې د اکسیجن تولید کوونکي ماشینونه او ټانکرونه له بهر څخه هم هیواد ته راوړل کیږي. له همدې عمله په دې کار کې سمندري ځواک، هوایي ځواک، پوځ او زموږ ادارې لکه DRDO هم ښکیل دي. نو زموږ ډیری ساینس پوهان، د صنعت کارپوهان او تخنیکران هم د مبارزې په ډګر کې کار کوي. هیوادوال د دې ټولو په کار پوهېدلو لپاره لیواله دي. له همدې عمله د هوایي ځواک څخه ګروپ کپټان پټنایک صاحب زموږ سره یو ځای کیږي. ښاغلی مودي: پټنایک صاحب ژوندی دې وي هند. ګروپ کپټان: ژوندی دې وي هند ښاغلیه. زه ګروپ کپټان پټنایک د هوایي ځواک له هندون سټیشن څخه خبرې کوم. ښاغلی مودي: پټنایک صاحب، د کورونا پر وړاندې روانه جګړه کې تاسو یو لوی مسؤلیت په غاړه لرئ. د ټانکرونو راوړو لپاره د نړۍ ګڼو هیوادونو ته ځئ. دلته ټانکرونه را رسوئ. زه غواړم پوه شم چې تاسو د یوه سرتیري په توګه ځانګړي کار ترسره کړی دی. نن ورځ تاسو د ژوند ژغورنې هڅې کوئ. تاسو څنګه احساس کوئ؟ ګروپ کپټان: ښاغلیه، موږ خوشبخت یو چې د ناورین په دې شیبو کې د خپلو هیوادوالو سره مرسته کولی شو او دا ماموریتونه چې موږ ته ټاکل شوي دي موږ یې په خورا ښه توګه ترسره کوو. زموږ د روزنې او ملاتړ خدمتونه چې موږ یې لرو موږ سره په بشپړ ډول مرسته کوي. او ښاغلیه، تر ټولو ښه دا چې له دندې د رضایت کچه خورا لوړه ده او له همدې عمله موږ د دوامدار عملیاتو ترسره کولو وړ یو. ښاغلی مودي: کپټانه، هغه هڅې چې په دې ورځو کې تاسو ترسره کړې، کومه چې تاسو باید په ډیر کم وخت کې ترسره کړې وای، نو تاسو په دې ورځو کې دا ټول څنګه ترسره کوئ؟ ګروپ کپټان: ښاغلیه، له تېرې یوې میاشتې راهیسې موږ په دوامداره توګه د کورنۍ او بین المللي منزلونو څخه د اکسیجن ټانکرونه او مایع اکسیجن کانټینرونه راوړو. هوایي ځواک شاوخوا 1400 څخه ډېرې الوتنې بشپړې کړې او موږ له 3000 ساعتونو څخه ډېر پرواز کړی. موږ شاوخوا 160 نړیوال ماموریتونه بشپړ کړي دي. له همدې عمله په هېواد کې دننه له هغو ځایونو څخه چې د اکسیجن ټانکرونه د مخه په 2 یا 3 ورځو کې لیږدول کېدل، اوس موږ کولی شو له یو ځای څخه بل ځای ته یې په 2 یا 3 ساعتونو کې وسپارو. په نړیوالو ماموریتونو کې هم د 24 ساعتونو په جریان کې د عملیاتو په دوام سره بشپړ هوایي ځواک په دې کې بوخت دی ترڅو موږ د امکان تر حده ژر تر ژره د ډېر شمېر ټانکرونو په راوړلو سره د هېواد سره مرسته وکړو. ښاغلی مودي: کپټانه، په نړیواله کچه کومو ځایونو ته تاسو سفر کړی؟ ګروپ کپټان: ښاغلیه، زموږ ماموریتونه سنګاپور، دوبۍ، بلجیم، جرمني او انګلستان ته ترسره شوي. دې ټولو ځایونو ته د هندوستان د هوایي ځواک مختلفې الوتکې لکه IL-76، C-19،
او نور الوتکې تللې وې او همداراز C-130 چې په ډیر لاند خبرتیا کې خپل ماموریت تر سره کولی شي زموږ د روزنې او لیوالتیا له امله موږ وکولی شو چې دا ماموریتونه په وخت سره بشپړ کړو. ښاغلی مودي وګورئ دا ځل هیواد د ویاړ احساس کوي چې د اوبو ځمکې او هوا له لارې زموږ سرتیري کورونا سره مبارزه کې بوخت دي او کیپټان تاسو لوی مسؤلیت سرته رسولی دی. تاسو ته ډیره مبارکي وایم. ګروپ کیپټان صاحب ډیره مننه. موږ خپل وروستۍ هڅه کوو. زما لور اډیټې هم زما سره ده. ښاغلی مودي دا غوره ده. اډیټې نمستې مودي صاحب. ښاغلی مودي نمستې لورې څو کلنه یې؟ اډیټې زه 12 کلنه یم او د 8م ټولګي زده کوونکی یم. ښاغلی مودي نو ستاسو پلار په یونیفورم کې بهر وځي؟ اډیټې هو زه پرې ډیر ویاړ کوم. د ډیر ویاړ احساس کوم چې هغه دا ټول مهم کار تر سره کوي. له ډیری خلکو سره مرسته کوي چې په کورونا اخته وي او د ډیری هیوادونو څخه د اکسیجن ټانکرونه او کانټینرونه راوړي. ښاغلی مودي آیا په پلار پسې دې خفه کیږي؟ اډیټې هو هغه زما ډیر یادېږي. په دې ورځو کې هغه نشي کولای چې ډیر کور کې پاتې شي ځکه چې هغه ډیر نړیوالې الوتنې پر مخ وړي کانټینرونه او ټانکرونه فابریکو ته رسوي ترڅو په کورونا اخته خلک په وخت سره اکسیجن ترلاسه کړي او ژوند یې خوندي شي. ښاغلی مودي لورې اوس د اکسیجن له لارې د ژوند ژغورلو دې کار باندې د هر کور خلک پوهیږي. اډیټې هو پوهیږي. ښاغلی مودي نو کله چې ستاسو د ملګریو حلقه ستاسو ملګري زده کوونکي په دې پوه شي چې ستاسو پلار د اکسیجن رسولو په کار کې بوخت دی دوی باید تاسو ته په ډیر درناوي سره وګوري. اډیټې هو زما ټول ملګري دا هم وایي چې ستاسو پلار داسې مهمه دنده تر سره کوي او تاسو باید د ډیر ویاړ احساس ولرئ او دا هغه وخت دی چې زه خورا ډیر ویاړ احساسوم او زما ټوله کورنۍ دا ویاړ احساسوي. زما انا او نیکه هم دا ویاړ احساسوي. زما مور او د هغې ډاکټرې همکارانې هم شپه ورځ کار کوي او ټول وسلوال ځواکونه زما د پلار په ډلګي کې همکاران او ټول ځواکونه ټول خلک او پوځ ډیر کار کوي او زه ډاډه یم چې د ټولو مبارزینو په هڅو سره موږ به خامخا د کورونا په وړاندې دا جګړه وګټو. ښاغلی مودي ویل شوي کله چې یوه لور خبرې کوي الها سرسوتي د هغې په ویلو کې خورا ډیر شتون لري او کله چې اډیټې وایي چې موږ به خامخا دا جګړه وګټو نو په یو ډول دا د خدای غږ کیږي. ښه اډیټې همدا اوس تاسو باید آنلاین زده کړې وکړئ. اډیټې هو همدا اوس زموږ ټول ټولګي آنلاین روان دي او همدا اوس موږ په کور کې بشپړ احتیاط په پام کې نیسو او که یو څوک بهر وځي نو باید 2 ماسکونه واچوي. موږ ټول احتیاطي تدابیر په پام کې نیسو. ښاغلی مودي ښه ډیر ښه. زه تاسو کیپټان ته ستاسو د کار مبارکي وایم نه یوازې تاسو ته بلکې ټولو ځواکونو ته. زه دوی ټولو ته د دوی د ګډو کړنو په پار خپل درناوی وړاندې کوم. مننه وروره. ګروپ کیپټان مننه ښاغلیه. لومړی وزیر مودي ملګرو ملت زموږ دې سرتیرو ته زموږ د دې جنګیالیو د هغه کار لپاره چې دوی کړی د دوی ستاینه کوي. په ورته ډول میلیونونه خلک د ورځې او شپې کار کوي. هغه دندې چې دوی یې تر سره کوي د دوی د ورځني کار برخه نه ده. دا ډول ناورین په سلګونو کلونو کې نړۍ ته زیان رسولی. موږ له یوې پیړۍ وروسته دومره لوی ناورین لیدلی. له همدې امله هیڅوک د دې ډول کار تجربه نه لري. د دې تر شا د هیواد لپاره د خدمت د روحیې ځواک دی. له همدې امله هیواد د دې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې مخکې هیڅ کله نه و تر سره شوی. تاسو کولی شئ د ځان لپاره اټکل وکړئ. په عادي شرایطو کې موږ په ورځ کې 900 میټریک ټنه مایع طبي اکسیجن تولیدولو. اوس دا د عادي محصول 10 چنده ډیر تولید ته لوړ شوی او هر ورځ شاوخوا 1500 میټریک ټنه تولیدوو. زموږ مبارزین د اکسیجن د هیواد لرې پرتو سیمو ته لیږدوي. زما ګرانو هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د توزیع او چمتو کول لپاره ډیری هڅې وشوې. ډیری خلکو د وګړو په توګه سره راټول شول. دا ټول هڅې تاسو هڅوي. هر یو د ډلې د یو برخې په توګه خپل دنده تر سره کړي. ماته له بنگلور څخه ارمیلا جی لخوا وویل شول چې د هغې خاوند د لابراتوار ټیکنیشن دی او دا یې هم وویل چې څنګه په دوامداره ډول د ډیری ننګونو په منځ کې د ازموینې دنده تر سره کوي. ملګرو د کورونا په پیل کې په هیواد کې یوازې د ازموینې یو لابراتوار شتون درلود مګر نن ورځ له 2.5 زره ډیر لابراتوارونه فعالیت کوي
په پیل کې په یوه ورځ کې یوازې 200 ازموینې اخیستل کېدلې. اوس مهال په یوه ورځ کې له 2 میلیونه څخه ډېر ټیسټونه ترسره کېږي. تر دې دمه په هیواد کې له 330 میلیونه څخه ډېر نمونې ازمویل شوي دي. دا لویه دنده زموږ د همکارانو له برکته ممکنه شوې، لکه څنګه چې د دوی یادونه وشوه. د لومړۍ کرښې بېشمېره کارګران شتون لري چې د نمونې راټولولو په کار بوخت دي. په کورونا اخته ناروغانو ته ورځي او د دوی نمونې اخیستل د خدمت یوه بیلګه ده. د خپل ځان خوندي کول لپاره دا ملګري باید په دوامداره توګه په ډیره تاوده هوا کې هم د پی پی ای کڅوړه واغوندي. وروسته له هغې نمونې لابراتوار ته رسوي. د همدې لپاره کله چې ما ستاسو وړاندیزونه او پوښتنې لوستې، ما پریکړه وکړه چې دا ملګري چې په دې خدماتو کې بوخت دي هم باید پرې خبرې وشي. موږ به د دوی له تجربو څخه هم ډیر څه ترلاسه کړو. نو اوس راځئ چې زموږ له ملګري پرکاش کنډپال صاحب سره خبرې وکړو چې په ډیلی کې د لابراتوار تخنیکر په توګه کار کوي. ښاغلی مودي. پرکاش صاحب نمسکار. ښاغلی پرکاش نمسکار او درناوی لومړی وزیر صاحب. ښاغلی مودي. پرکاش صاحب تر ټولو د مخه د خپل ځان په اړه د من کی بات اوریدونکو ته ووایاست. تاسو د اوږدې مودې راهیسې دا کار ترسره کوئ او د کورونا په وخت کې ستاسو تجربه څه وه؟ ځکه چې د هېواد خلک نه تاسو ته په تلویزیون کې ګوري او نه په ورځپاڼو کې ښکارئ، او تاسو په ډېری له خطره ډک ځایو کې هم کار کوئ او هم اوسېږئ. نو زه غواړم چې ستاسو د ارزونې له لارې هېوادوال هم په دې اړه معلومات ترلاسه کړي چې په هېواد کې څنګه کار روان دی. ښاغلی پرکاش: زه د تیرو 10 کلونو راهیسې د لیور او بیلري علومو انسټیټیوټ یا ILBS په نامه روغتون کې د لابراتوار تخنیکر په توګه کار کوم، چې د ډیلی حکومت لاندې یوه خپلواکه اداره ده. د روغتیا په برخه کې زما تجربه د 22 کالو ده. حتی د ILBS د مخه ما په ډیلی کې په معتبرو بنسټونو لکه د اپولو روغتون، راجیو ګاندھی سرطاني روغتون او ریټری بلډ بانک کې کار کوو. ښاغلیه، که څه هم په دې ټولو طبي ادارو کې ما د وینې بانک څانګه کې دنده ترسره کړې، مګر د تیر 2020 کال اپریل راهیسې زه د ILBS ویرولوژي څانګه کې د کوویډ ازموینې لابراتوار کې کار کوم. بېله شکه د کوویډ د وبا په جریان کې د روغتیا پورې اړوند ټولو وسیلو او سرچینو باندې ډېر فشار راوړل شوی، مګر زه شخصا د پیښې دغه پړاو د یو فرصت په توګه ګڼم. په داسې حال کې چې ملت، انسانیت، ټولنه د مسؤلیتونو د منلو تمه لري، همکاري، ځواک او وړتیا له موږ څخه غواړي. او ښاغلیه، کله چې د ملت، انسانیت او ټولنې د هیلې او امید سره سم موږ په خپل مطلوب کار کوو چې د اوبو د څاڅکي سره مساوي وي، موږ د معیارونو سره سم کار پرې کوو، نو په دې سره موږ د ویاړ احساس کوو. ځینې وختونه کله چې زموږ د کورنۍ غړي زموږ د کار په اړه ویره لري، نو زه دوی ته یادونه کوم چې زموږ د پولو په اوږدو کې زموږ د هېواد سرتیري چې تل له خپلو کورنیو څخه لرې وي، په ناڅاپي او غیر معمولي شرایطو کې د هېواد ساتنه کوي. د دوی په پرتله زموږ د کار خطر کم دی، نو په دې سره دوی هم پوشي او په یو ډول دوی هم ما سره همکاري کوي او دوی هم د دې ناورین په وخت کې په هر ډول همکارۍ کې برخه اخلي. ښاغلی مودي. پرکاش صاحب له یوې خوا حکومت له هر چا غوښتنه کوي چې د کورونا ناروغۍ پر مهال له یو بل څخه واټن وساتي، او تاسو باید په لومړی سر کې او د کورونا وایروس په منځ کې واوسئ. تاسو باید له دې سره مخامخ مبارزه وکړئ. نو دا په خپل ځان کې د ژوند ګواښونکې اړیکه ده، او له همدې امله دا د کورنۍ لپاره خورا طبیعي ده چې اندېښنه ولري. مګر لا هم د دې لابراتوار تخنیکي دنده یو له عمومي مسلکونو څخه ده، او په دې ډول وبا کې بل اړخ په همدې کار کې اضافه کیږي چې تاسو یې کوئ. له همدې امله کاري ساعتونه باید ډیر شوي وي. تاسو باید ډیرې شپې په لابراتوار کې تیرې کړئ، ځکه چې په میلیونونه خلک آزمول شوي. نو پر تاسو کار هم ډیر شوی، مګر تاسو د خپل خوندیتوب لپاره هم احتیاط کوئ یا نه؟ ښاغلی پرکاش: هو ښاغلیه، موږ پام کوو. زموږ د ILBS لابراتوار د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی او په دې توګه ارزول شوی. ټول پروتوکولونه په نړیوالو معیارونو برابر دي. موږ د پوښاک په اړه د 3 کچې خوندیتوب پروتوکول تعقیب کوو. موږ په دې کې لابراتوار ته ځو او د کار پر مهال مو اغوستي وي، او بیا د جامو لرې اچول لپاره بشپړ پروتوکول شتون لري. بل د لیبل کول لپاره او هم د ازموینې لپاره موږ د دې پروتوکولونو لاندې کار کوو. نو ښاغلیه، دا د خدای فضل دی چې زما کورنۍ او زما ډیر پیژندونکي لا هم د دې انتان لرې پاتې دي. او یو شی دی چې که تاسو محتاط اوسئ او احتیاط وکړئ، تاسو کولی شئ تر یوه حده پورې یې مخنیوی وکړئ.
ښاغلی مودي پرکاش صاحب ستاسو په څیر زرګونه خلک د تیر یو کال راهیسې په لابراتوارونو کې ځای په ځای شوي او د بېشمېره خلکو ژوند یې ژغورلی چې په اړه یې نن ملت پوهیږي. پرکاش صاحب ستاسو له لارې زه ستاسو د کورنۍ ټولو غړو څخه مننه کوم. زه د زړه له کومې د هیوادوالو په استازیتوب مننه کوم او تاسو صحتمند اوسئ. تاسو او ستاسو کورنۍ دې روغه اوسي. ستا لپاره بریالیتوب غواړم. ښاغلی پرکاش: مننه لومړی وزیر صاحب. زه له تاسو څخه د دې فرصت راکول لپاره مننه کوم. ښاغلی مودي: مننه وروره. لومړی وزیر مودي: ملګرو ما ممکن د پرکاش ورور سره خبرې کړې وي مګر د هغه له خولې د زرګونو لابراتوار تخنیکرانو لخوا چمتو شوي خدمت بوی موږ ته رسیږي. د هغه په ټوکو کې نه یوازې په زرخاو او لکونو خلکو کې د خدمت احساس څرګندېدل ترلاسه کیږي بلکې زموږ پام د خپل مسؤلیت درکولو پر لور هم وراړوي. د پرکاش صاحب په څیر ژمنتیا او سخت کار او د دوی د همکارۍ ډیره برخه به د کورونا ماتولو کې خورا مرسته وکړي. زما ګرانو هیوادوالو، په داسې حال کې چې زموږ د کورونا جنګیالیو په اړه بحث کولو موږ په تیر یو نیم کال کې د دوی د سرښندنې او سخت کار شاهدان یو. په دې مبارزه کې خورا لوی رول لوبېدلی چې د هیواد په کچه د ورته جنګیالۍ لخوا ښودل شوی. د ځان لپاره فکر وکړئ. زموږ هیواد له داسې لوی ناورین سره مخ شو چې د هیواد پر هر سیستم یې اغیزه وکړه. د کرنې سکتور تر ډیره بریده ځان د دې ناورین څخه خوندي کړ. نه یوازې دا چې ځان یې خوندي وساتو بلکې یاد سکتور وده هم کړي او پر مخ تللی. آیا تاسو پوهیږئ چې حتی په دې ناروغۍ کې زموږ کروندګرو ریکارډ محصولات ترلاسه کړي؟ کروندګرو په ریکارډي کچه محصول تولید کړ. دا مهال په ډیری ځایونو کې کروندګر د محصول لپاره د لږ تر لږه ملاتړ قیمت څخه ډیرې پیسې ترلاسه کړي. د خوراکي توکو د ریکارډ کچې له امله زموږ هیواد د دې وړتیا لري چې هر هیوادوال ته د ملاتړ په توګه خواړه چمتو کړي. نن ورځ 800 میلیونه بېوزله وګړو ته د ناورین په دې وخت کې خوراکي مرستې چمتو کیږي. نو هیڅ و اړمن په کور کې داسې ورځ نه ده راغلې چې انغری یې تود نه وي. ملګرو، نن ورځ زموږ د هیواد بزګران د نوي ترتیباتو په کارولو سره په ډیری برخو کې حیرانونکې کړنې ترسره کوي او محصولات یې ډیر غوښتونکي لري. زما ګرانو هیوادوالو، نن د مې په 13 موږ د من کی بات یا د زړه خبرې پروګرام لرو او په ناڅاپي ډول د دولت د 7 کلونو بشپړېدو سره سمون خوري. په دې کلونو کې هیواد د سب کی سات سب کا وکاس شعار تعقیب کړ. موږ ټولو هر شیبه د هیواد په خدمت کې په ژمنتیا سره کار کړی. ډیری ملګرو ماته مکتوبونه راستولي او ویلي دي چې په من کی بات کې زه باید زموږ د 7 کلونو دواړخیز سفر باندې هم وغږیږم. ملګرو، هر هغه څه چې موږ په دې 7 کلونو کې ترلاسه کړي دا د هیواد او هیوادوالو دي. په ګډه موږ په دې کلونو کې د ملي ویاړ ډېرې شیبې تجربه کړې. کله چې موږ ګورو چې هند اوس د نورو هیوادونو د فکر او فشار سره نه بلکې د هغې په خپل باور سره پر مخ ځي نو موږ ټول د ویاړ احساس کوو. کله چې موږ شاهد یو چې اوس هند هغه چاته مناسب ځواب ورکوي څوک چې زموږ پر وړاندې دسیسې جوړوي نو زموږ باور لا پسې لوړیږي. کله چې هند د ملي امنیت په مسلو جوړجاړی نه کوي، کله چې زموږ د وسلوالو ځواکونو ځواک زیاتیږي نو موږ احساس کوو چې هو موږ په سمه لار روان یو. ملګرو، زه د بشمیره هیوادوالو پیغامونه او لیکونه لرم چې د هیواد په هر ګوټ کې پراته دي. ډیری خلک له دې هیواد څخه مننه کوي چې برېښنا په تیرو 70 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د دوی کلي ته رسېدلې چې زامن او لورګانې د رڼا لاندې زده کړې کوي. ډیری خلک وایي چې زموږ کلی اوس د پاخه سړک په واسطه له ښار سره وصل دی. زما په یاد دي چې قبایلي سیمې ځینې ملګرو ماته پیغام لیږلی و چې د سړک له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره دوی احساس وکړ چې دوی له نورې نړۍ سره یو ځای شول. یو څوک د مختلف سکیمونو په مرسته نوې کار پیلوي، بیا دوی په خپله خوښي کې د شریکولو لپاره ماته بلنه راکوي. زه د ګری پرویش مراسمو لپاره د خپلو هیوادوالو لخوا ډیر بلنې ترلاسه کوم، کومو چې د پرادن منتري اوواس یوجانا پروګرام تر نامه لاندې خپل کورونه ترلاسه کړي. په دې 7 کلونو کې زه ستاسو د خوښۍ 1 میلیون شیبو سره یو ځای شوی یم. یوازې څو ورځې د مخه د یوې کلي یوې کورنۍ ماته د اوبو د نل انځور راولېږو چې د جل جیون ماموریت تر نامه لاندې یې په کور کې نصب کړی شوی و. داسې ډیری کورنۍ شتون لري. د خپلواکۍ نه وروسته په 7 لسیزو کې زموږ د هیواد یوازې 15 میلیونه کلیوالو کورونو د اوبو اتصال درلود.
په هر صورت یوازې په تیرو 21 میاشتو کې 45 میلیونه کورونو ته د پاکو اوبو اتصال ورکړل شوی دی. له دې څخه 15 میاشتې د کورونا دورې وې. ملګرو په دې 2 کلونو کې هندوستان کار کړی ترڅو ډیجیټل لیږدونو کې نړۍ ته نوې لارې وښیي. نن ورځ تاسو کولی شئ په هر ځای کې په ډېرې اسانۍ سره ډیجیټل تادیات ترسره کړئ. نن ورځ د پاکوالي په لور د هیوادوالو جدي پوهه مخ په ډېرېدو ده. موږ ریکارډي سټلایټونه هم په لار اچوو او د سړکونو جوړونې ریکارډ هم جوړوو. په دې 2 کلونو کې د هیواد ډېرې زړې سیالۍ هم د بشپړې سولې او همغږۍ سره حل شوې. له شمال ختیځ څخه تر کشمیر پورې د سولې او پرمختګ یو نوی باور رامنځته شوی. هر وګړي هڅه کړې چې د هیواد په پرمختګ کې یو څو ګامونه پورته کړي. په دې 2 کلونو کې یوازې موږ په ډېرو سختو ازموینو هم بریالي شوي یو او هر ځل موږ ټول په ګډه پیاوړي راپورته شوي یو. د کورونا وبا سره مبارزه کې موږ په دوامداره ډول ازموینې ته اچول کېږو. دا یو ناورین دی چې ټوله نړۍ یې ځپلې ده. نو ډېری خلکو خپل عزیزان له لاسه ورکړي. حتی لوی هیوادونه هم د دې ویجاړتیا څخه نه دي ژغورل شوي. د دې ګډوډۍ په منځ کې هند د خدمت او همکارۍ په هوکړې سره پر مخ ځي. په لومړۍ څپه کې موږ په زړورتیا جګړه وکړه. دا ځل به هم هندوستان د وایروس پر وړاندې روانه مبارزه کې بریالی وي. دا که 2 گزه ټولنیز واټن وي یا ماسکونه او واکسینونو پورې اړوند مقررات زموږ په هڅو کې هیڅ ډول کمی شتون نه لري. دا په حقیقت کې زموږ د بریا لاره ده. بل ځل چې کله موږ په من کې باد کې سره وینو موږ به د هیوادوالو ډېری لا نورو هڅوونکو بیلګو په اړه وغږیږو او په نوو موضوعاتو به بحث وکړو. ما ته خپل وړاندیزونه لیږدولو ته دوام ورکړئ. تاسو ټول روغ رمټ اوسئ. په دې لاره کې هیواد پرمخ تللی وساتئ. ډېره مننه.